ملګرو پښتو کارټون شو کې بیا ښه راغلاست درته وایم. د دماغي صحت په اړه نن موږ ماهر نفسیات ډاکټر داروخان صاحب ته بلنه ورکړې ده. داروخان صاحب ښه راغلاست درته وایم. ډیره مهرباني بچا ګله. ښه ډاکټر صاحب، نن سبا موجوده سټرس او د ټینشن په ماحول کې ته وایې زموږ د سیمې د انسانانو دماغي صحت څنګه دی؟ بچا ګله چې د موجوده صورتحال تجزیه زه وکم نو ماته دا معلومیږي چې هر سړی لیونی دی. موږ ټوله لیونیان یو. څوک د ووټو لیونی، څوک د نوټو لیونی، څوک بیا د لوټو لیونی، څوک د در لیونی، څوک د بر لیونی. موږ ټوله لیونیان یو، موږ ټوله لیونیان یو. الوف ای بڑی کلمه دا څوک دی؟ دا چاره یې لکئ راکه زما یاره ډاکټره دا ګولۍ راکه. ته یې څوک د څه شي ګولۍ غواړې؟ ای خیر دی بچا دا زما مریض بډنګ لیونی دی. ته درېش ای اوس به دې مازغه تر پزه راوتلو یې ډاکټر صاحب. دا خو سم انډرټیکر دی. بډنګه زه راسه مخامخ دلته په کرسي کې کښېنه. راسه ټیک دی زما یاره کښېنم. چیرې کښېنم؟ دا کرسي مخامخ کرسي باندې کښېنه. A few moments later. بچا ګله دا بډنګ دی او 10 کاله کېږي له موږ سره په هسپتال کې اډمټ دی. ښه او بچا دا ډېر دلچسپ انسان دی. دا تړون هم زده دي، بدلې هم زده دي او د مزې خبر دا ده چې شاعر هم دی. ښه بډنګ خانه، ته یو شعر خو راته وړاندې که. یا ګسره نه وړاندې کوم. ولې نه وړاندې کوې؟ بس نه وړاندې کېږي. ووایه بډنګه یو شعر ورته ووایه. ای جاپانه غوږ راته ونیسه. د ګامیشي کوټ د پیل پر جګر تنګ دی، خر زکام دی، ایښولی یې بارتنګ دی. د متو پر دوکان سپی له خندا شنه سوه، د شوروا په هوا تله خوله یې کږه سوه. غوا چې وخته د توت وسرته له جوشه، چنګاښ باندې کړه چا جوشه. د خواوا به نو زما پلار کوي. ډېر اله بډنګه زویه هغه د اردو والا شعر هم ورته ووایه ته چې ګګې ماته ویې. ارے میاں کون سا وہ ٹپ ٹپ والا؟ ٹپ ٹپ برسا پانی، ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی نے آگ لگائی، آگ لگی دل میں تو دل کو تیری یاد آئی، تیری یاد آئی تو جل اٹھا میرا بھیگا بدن. اب تو ہی بتا او سجن میں کیا کروں. نام تیرا میرے لبوں پر آیا تھا، ہو نام تیرا میرے لبوں پر آیا تھا. او میں نے بہانے سے تمہیں بلایا تھا، جھوم کر آ گیا ساون، میں کیا کروں. ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی نے آگ لگائی، آگ لگی دل میں تو دل کو تیری یاد آئی، تیری یاد آئی تو جل اٹھا میرا بھیگا بدن. اب تو ہی بتا او سجن میں کیا کروں. ڈو 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 ڈوبا دریا میں کھڈا میں ساحل پر، ہو ڈوبا دریا میں کھڈا میں ساحل پر. تو بجلی بن کر گری میرے دل پر، چلی ایسی یہ پاگل پون، میں کیا کروں. ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی نے آگ لگائی، آگ لگی دل میں تو دل کو تیری یاد آئی، تیری یاد آئی تو چھا گیا مجھ پہ دیوانہ پن، میرے بس میں نہیں میرا من، میں کیا کروں. بہت اچھے بډنګ صاحب. ډاکټر صاحب واقعي دی خو ډېر ټیلنټډ سړی دی. ښه ډاکټر صاحب له تاسو دا سوال دی چې د دا رنګه مریضانو علاج تاسو څنګه کوئ؟ دا رنګه د دوی علاج چې دی په مختلف دوایانو کېږي او اکثره موږ دا رنګ منټل سیشنز هم ورکو، لیکن خاص د بډنګ په کیس کې وده ته موږ کرنټونه ورکو. ای جاپانه دغه شین سترګي ډاکټر ته ووایه چې ماته د کمزوري کرنټونه نه راکوي. په کمزوري کرنټو باندې زما دماغ بالکل خوشحالي نه پیدا کوي. او بډنګ خانو نو ته څو کرنټ غواړې؟ کم سے کم 50 میگا واٹ، پھر آئے گا مزہ. 50 میگا واټ خو ولاکه په دا ګرد وطن کې ستا قربان سم. او دا زموږ د انتظامیه کمزوري ده چې بجلی ډېره کمه راځي، کنې دوی به وختي فارغه وای. ډاکټر صاحب ټلیفون را روان دی، راسو چې وګورو څوک دی. جی څوک او له کومه ځای خبرې کوې؟ زه متنګ له ګرګن غره خبرې کوم. جی متنګ خانه، له موږ سره د نفسیاتو ماهر ډاکټر داروخان صاحب ناست دی، خبر کول ورسره غواړې؟ اور یې که ټلیفون ورکه. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب اورم څه ویل غواړې؟ ته وایې زه خو به لیونی نه یم. ولې څه مسله لرې؟ ډاکټر صاحب ډېرې مسلې لرم. اول دا چې سترګې پټې کړم یو شی نه وینم، او دویمه مسله مې دا ده زما پام نه د شپې په لسو پښو بیده سم، او بله مسله مې دا ده چې پر سر اوبه واچوم بدن مې ټوله نوند سي. متنګه دا ډېره معمولي مسله ده وتا ته، دا چې دی ته اکچولي قبض او ستا قبضیت و مزغو ته ختلی دی. هیڅ مسله نه ده، ستا علاج کېږي. ته سبا زما کلینیک ته راس. لیونی چې ورانه سې دغه شین سترګې کرنټونه درکوي.
دا څه وایې کرنټونه راکوي ما خدا دې خپل تار پیدا کړي ما په دې تار کې کرنټ دی بجلی دی نیسي مه کوه کښېږده دا تار خوند دې وکړي بچه ګله موږ ته اجازت راکړه زه به دوی تر ځای ورسوم او بالکل ډاکټر صاحب تاسو ته اجازت دی بډنګه درځه چې ځو یا زه نه ځم هله بډنګه زوی ناوخته دی راځه چې ځو ټیک دی په چلته کې به دا جاپانی یو څوک کش کم ټیک دی کش یې که